که چیرته د اسلام اونرشپ د عربو سره نه وي دا د ټولو مسلمانانو وي که په فلسطین کې یو مسلمان راپاڅېږي د اسلام لپاره قرباني ورکوي نو داسې مه وایه چې دا د خالد بن ولید په لاره باندې دوی لاړل ځانونه یې قرباني کړه ووایه چې دا یو مسلمان و د اسلام دپاره یې قرباني ورکړله که چېرته سبا ورځ په افغانستان کې یو ځوان راپاڅېږي د هغه ځینه په اسرائیلو باندې حمله کوي او اسرائیل درته وروره ګوله وهي تباه کوي یې داسې مه وایه چې دا وروره ګوله دا د سعودي عربستان د خلکو سره چې کوم اونرشپ دی د دغه په خاطر باندې دا قرباني ورکړله ووایه چې زما یو افغان و یو اتل و یو مسلمان و د اسلام ګټې له هغه افغانستان نه وکړله خدای ته وګورئ دا د هر شي اونرشپ دی عربو ته مه ورکوئ مسلمانان ورونو پرونی په خالد بن ولید پسې پسخن وهلی که نه ده وهلی حتی پیغمبر اسلام ته توهین پکې کړی هغه ورته چې تا پیغمبر عرب و صحیح البخاري زه اوس درته ښیم 3783 نمبر روایت پیغمبر علیه السلام د خالد بن ولید په اړه باندې څه وایي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم او قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق دي انصارو په صفت کې راځي ګوریا هغه صحابه سي انصار ول محبت به مؤمن ورسره کوي او نفرت به منافق ورسره کوي فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله چا سي محبت له صحابه ورسره وکړل الله به محبت ورسره وکړي کچا بغض له صحابه وسره وکړل الله له هغه انسان سره بغض لري پیغمبر علیه السلام وایي خالد ابن ولید بهترین انسان ده او ته چې راولاړېږې له خپل یو مسیر سره دی او بیا به زه یوه جالبه خبره درته وکړم مسلمانانو وایه قربان زموږ د افغانستان پخواني د پښتنو مشران چې څومره تیر سوي دي او هر څومره غیرتمن مسلمانان چې په دین تیر سوي دي مشران دا ټول د موږ قدرونه دي ټول مو څه شي دي د محمد صاحب قدرونه مو دي او زه د ملحدینو ته وایم د تاسې له احمدشاه بابا سره څه د تاسې له میرویس خان نیکي سره څه د تاسې له څه شی ده صلاح الدین ایوبي سره څه د موږ رهنما خالد بن ولید ده که صلاح الدین ایوبي مو دغه په قدم روانو که احمد شاه بابا مو دغه په قدم روانو که نور مشران دي د مسلمانانو په هر ځای کې دغه په قدم د کلیسا مزدور ته خو د کلیسا په قدم رواني دي تای له غو سره څه درغه داز د تای له غو سره څه د ته راسې چې نه ماته احمد شاه مهم ده ماته میرویس نیکه مهم ده ماته پلانی هغه خو د موږ مشران دي د مسلمانانو هغه خو د خالد بن ولید په قدم باندې روان و هغه مشران ته څنګه بې ضمیره بې وجدانه راولاړېږې چې پیغمبر وایي خیر الناس قرني بهترین خلق د ما صحابه دي